الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وعن أنس رضي الله عنه قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سخنا. كتاب شروع رياض الصالحين فهي باب شروع باب فضل الجوع وخشونة العيش. فضیلت د لوږې او سخواله د ژوند. دی باب کې ډېر احادیث مخکې تیر شول. د انس رضی الله عنه نقل لی دیوی رهن النبي صلی الله علیه وسلم غاڼه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم درعه خپل صغره بشعير وربشو، یعنی قیمت د وربشو چې له کو قیمت کې خپل صغره چې دی هغه کې خودله. او مخکې روایت کې ذکر شو يهودي سره او دا د دې خوراک وربشي. نو انس رضی الله عنه ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير، ما راول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته روټۍ د وربشو وای حالت سخنه اوازګه بدل شوی د خوان، ان خوراک سو د وربشو روټۍ او دانګه اوازګه شي اغلق بدل شي خپل حالت لا د دنګوري په استعمالوله. ولقد سمعته او یقینا ما ورد لي رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چویل ما اصبح لآل محمد صاع، نجا سبا کړه آل د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره صاع یوږي ولا امسانه بیگا کړه دي، یعنی داسې سبا نه دراغله چې نبی اسلام سره یو صاع خوراک پوره پروتو او نه بیگا. او سره د دین او انهم لتسعه ابيات د نه کورونه وو، ځکه نبی اسلام وفات کېدو نو نه بیبیانې وی او ټول چې دی ځان لوي. نو دې کې اشاره د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ژوند ته چې د غریبۍ او د لوږې او د تندې ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی او سره د هغې نه چې د الله پیغمبر او الله ډېر محبوب او قرآن کې الله ویلو چې وللآخرة خیر لک من الاولى. بیا وضاحت کې دا روایت خو بخاری نقل کړی وی علی حالت شری به کسر الحمزه په کسر حمزه سره د الشحم الذائب هغه وازګه ولیکل شوی و سخنه و سنیخه دا لفظ سنیخه خطا شو والسنیخه بالنون والهاء والخاء المعجمه وهي المتغير دا چې بدل کړی شوی د خپل حالت نه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه نقل قال دي لقد رايت 70 من اهل الصفه، یقینا ما دلی اویا کسان د صفی ولولا تسکتوس کوي کما ما منهم رجل نو د دنیا سړی علیه رداون چې باغ باندې صادرو اما ادار و اما کساو، یا بلنګو یا په پیړ د صوفو دونو صادر باو او یو سیز باو او قدر بطو فی عناقم دای په سټ کې تړلې وو. نو منها ما یبلغ نصف الساقین، بعض هغه چې نیمه پړنده ته ورسېدل او منها ما یبلغ الکعبین او چا بل فراخ او پړکو ته ورسېدل وو. نو فیجمعه بيده دا به الله سره جمع کړو کلک به نسل یو کراهیت ان ترى عورته د وجد بد غنونو د دې خبرې چې ولې دې شي عورت د روایت بخاری نقل کړی دی. نو دې روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او هغه بهترین او چت صحابه چې اصحاب صفو د دین تعلم د لپاره هغه راغلي وي زکولو او اضیاف الاسلام لکه مخکې روایت کې ذکر شول د اسلام میلمانو دا غوی د حالو چې چا سره به
یا لنګو یا بسادرو او دومره وړوکی و کم به و چې بدن منا چلی کېده نه بلکې لاسونو سره کلک به یې نڅلی و چې عورت دا چې د ښکاره نشي چاته. وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها نقل لي قالت داوي كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدم د سرمني حشوه ليف دكون داغي پوستکی د کجوریو. الادم دا هغه سرمن ته چې هغه مطبوع کړی شي معنا دا تلی چې دا لکه عام زمونږ تلیانې سي شي او کپړی او پسته کپړه هغې کې دندې بیا مالوچي یا سپنجي. د نبي صلی الله علیه وسلم د تلی ظاهري کپړې په ځای باندې سرمن وه او ډکون د هغې د کجوري د کلکې پاڼې او د څانګې چې ریکړی شي دا به کې اچولی شوي وي. دا روایت چې د بخاري نقل کړی دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقل لي قال دوي كنا جلوسا ومن ناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه اذ جاء رجل راغي وسړی من الانصار انصارنا فسلم عليه سلام وګرځو واچو نبی صلی الله علیه وسلم باندې. ثم ادبر الانصاري بیا پشاش انصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخ الانصار ايه انصارنا اخ الانصار انا احد من الانصار لك اكثر اهل اللغات ذلك اللي معنى دارا. كيف اخي سعد بن عباده زمارور سعد بن عباده څنګه دی؟ فقال صالح روغ دی بس خده لکه بوختو کې چھوڑے ہوئی مریض تپوسو کی مریض څنګه ته بس خده اگر چې بیماری ہوتا ہے لکه خده. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من يعوده منكم سوق دې بیا پرسی کې تاسو سنا ده. فقام پاسید السلام علیکم دا ما مسر پاسید ونحن بدعة عشرة مگر چې سره پاسه لس کسانو لسنا ترشل پور دی ونی د اطلاق کې د بدعه لفظ تدریونه ترنه پوری او 10 ور سره ذکر شلو احتمال دا لري. خو بیا وې دانه چې موږ سم مادار او کپړې وی او مزي وی ما علينا نعال نو په باندې نعال پیزار زمونږه ولا خفاف النموزي ولا قلانس او نه ټوپای ولا قمص نکمیسونو نمشي في تلك السباخ په دغه کپړو کې چې موږ روانو. نمشي روان في تلك السباخ سباخ اصل کې رزمک ته وي چې هغه دشتي او امر کړی نه حتی جئنا او تر دې پورې چې موږ هغه خواته راغلو. فاستاخر قوم رستو شو من حوله در خوانا یعنی ډیر کسانی مخکسان ناس نو هغوی نورو کسانو ته ځای پرېږدي دپاره چې هغوی مجلس کینی یا مریض او چاته ملاویږي هغه سره نږدې شي. وی حتی دنا رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه الذين معه تر دې پورې چې نږدې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه ملګري او صحابه د هغه نبي اسلام سره. نو دې حدیث کې هو یو دا خبره ذکر شوله چې مریض بیمار پورسیلت دا پکار دي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل پاسید او ځان سره صحابه پاسول. دیم دا خبره دلته ذکر شو دی حدیث مقصد دلته دراوړلو هغه دارې چې تنگ ژوند تېرول د الله دپاره تکالیف برداشت کول. لکه دغه صحابه نو ورسره پیزارو نو ورسره موزي وي نو ورسره ټوپۍ وي نه کمیسونه بس ساده یې غټې لکه مخکې روایت کې ذکر شول او په دغه طریقې سره دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زندگی او ژوند دا چې تېراو. دا روایت چې د امام مسلم نقل کړی دی. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما ده عمران بن حسين رضي الله عنهما نقل لي عن النبي صلى الله عليه وسلم ده نقل كي نبي صلى الله عليه وسلم
انه قال نبی اسلام ویلی خیرکم قرنی ورستاسو زما پیړی دا یعنی صحابه ثم الذين يلونهم بیا چې دوی ته نږدې دي لکه تابعین ثم الذين يلونهم بیا چې دوی ته نږدې تبع تابعین قال عمران فما ادري اذا نبويهم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثا ثم الذين يلون دا کلمه دو ځله ویل یا درې ځله ویل ظاهر دا چې دو ځله ک نور روایتونه دا معلومی کی ثم يكون بعضهم بيبرسوا دوینه قوم يقوم يشهدون چې هغه بغواړي کوي ولا يستشهدون هغه بغواړي نه غوښتش طلب کړي شي بني او اسی گواہی وکي او خاص کر په دروغ باندې گواهانی دا بچی کوي ځکه یو يخونون خیانت وکي ولا يؤتمنون او نو دوی امانتدار ګڼل کیږي اعتماد به سګن کوي کدا به خیانتګری خیانت دا وکي وينذرون نذرون وکي منخت وکي ولا يفون پرواله باندې کوي نظرونه نظرانی دا وړي کوي خو بیا په هغه باندې راتلل دا چې نه کوي ويظهر فيهم الثمن او په دې کې با مسواله چې ښکار کیږي دنیا خوراکونه او مزي نعمتونه دي ته خیالي په دې کې مسواله وړي راځي دا حدیث بخاری مسلم نقل کړي دی حدیث کې اشاره ده چې ژوند په داسې طریقې سره تیرول په کار چې انسان خوراکونه هرڅه غالبا راشي او انسان د صحت داسې چې بالکل مسجد او آخرت د انسان نه هیر وی داسې معنا کوي دا حدیث بخاری مسلم دواړو نقل کړی دی وعن ابي امامه رضي الله عنه ابو امامه رضي الله عنه نقل لي قال دیوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابن آدم ابن آدم انك ان تبذل الفضل دا چې ته خرج کې زیاتی خیر لك دا غره تعالی را تاسو خرچه دا صد اهل عیال نه زیاتی ده دا الله په لار کې دا ورکی صدقه کې نړۍ غره ده وان تمسكه او کتی سار کې دا سره شر لك دا شر دا بدر تعالی را ولا تلامو او تملامت علی کفاف کفاف هغه سوچ باغې من ژوند تیریږي انسان سره کور کې شي دومره دی چې انسان خپل هغه ژوندۍ او ژوند په غیر روان کړی دی نو دی باندې انسان ملامت چره نه دی وابدا شروع کا بمن تعول پاشا باندې چې ته عیال والکای ته دا غوي ذمہواری ته عائلی او دا ویله د خرچي پیدا کول او ذمہواری چې هغه ستاده دا روایت ترمذی نقل کړی دی ویل دی حدیث حسن صحیح دی دې حدیث کې اشاره ده چې انسان نه زیاتی سیز دی د الله په لار کې ورته مال او فخر او جمعوالي دا چې ونکي چې دا سبب د تکبر او د لوی چې دی وګرځي وعن عبید الله ابن محسن الانصاري عبید الله ابن محسن الانصاري نقل الختمي رضي الله عنه قال دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اصبح منکم چا سبا کساسنا امنا چې دی په امن سره فی سربی سر ډیر معنی د خپل لفظ خپل اهل عیال کې او معافن چې دی معاف فی جسده بدن ده کې بدن بالکل روغ او بیماری پکې نه وا او بلګر عنده قوت یومه د سره خوراک دی ورځي او نو فکأنما حیزت له الدنيا گویا کی جمع شد له دنیا بحذافیرها طولا دا روایت چې ترمذی نقل کړی ویل حدیث حسن دی بیاوی سربو بکسر السین المهمله د بکسر سین سره دی چې محمله د مغیر ټکی نفسه وقيل قومه چاویل قوم چا اهل چړیر معنی کړی نو دې حدیث کې د اشاره ده چې انسان سبا کا روغ را مټو بدني مخو د سره د یوي ورته خوراک د چینو گویا کې د انسان د پر دنیا را جمع شي د خمالدار دی نو دې کوم اشاره ده چې دمل سید انسان سره انسان دانی په کار ځان غریب وګڼي یا فقیر وګڼي محتاج وګڼي او دا غي د وجه خلکو ته خپل احتیاج دا ذکر کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.